تنشي درس کې الله رب العالمین خصوصا د مکې خلکو ته عموما د ټولې دنیا خلکو ته دا اعلان وکړ چې د دوه جهانو سردار دي د مکې خلکو ته ووایه چې تاسو لري کتلې چې موږ څومره خلک ستاسو د مخکې هلاک کړل په وجه د نافرمانۍ په وجه د تکذیب د آیاتونو په وجه د تکذیب د پیغمبر ډېر د کړو د کورونو د موږ تباه کړل او داسې خلک نو مکناهم فی الارض هغوی له موږ استوګنه ورکړې وه قدرت هم ورکړو طاقت هم ورکړو هغه طاقت چې مالا نو مخکې لکم تاسو له هغه طاقت موږ نه دی درکړی ډېر مضبوط خلک وو ستاسو او نعمتونه هم ستاسو نه زیات ورکړي او مضبوط هم داسې خلک وو چې لم یخلق مثلها فی البلاد الله دا دوی څه خلک په مخ د کائنات کې ما داسې طاقتور نه دی دویشتمه سپاره کې به تراشي او داسې به ورته الله په یو وقایو چې وما بلغوا معشار ما آتیناهم تاسو د هغوی د طاقت هغې ذرمې او د سلمې او لسمې حصې ته هم نه راسئ دا څه طاقت لرو الله وایي ما هلاک ولې فثبت د ګناهونو دا او نور مې راوستل دا یې راوست نو بار بار د مکې خلکو ته د قیامت د ورځې خلکو ته وایي چې ګوره د الله نافرماني مه کوئ او د نافرمانۍ انجام ګوره دا خطرناک وي دې آیتونو کې بیا الله رب العالمین د دواړو جهانو سردار کوي چې خصوصا د مکې خلکو ته عموما د ټولو خلکو دنیا ته ووایه چې د مخکیني قومونو د هلاکت اسبابو ته وګورئ وګرځئ په ځمکه کې چې وانظروا بیا سوچ او فکر تدبر وکړئ چې څرنګه انجام د دروغجنو شو او بیا الله رب العالمین د دواړو جهانو سردار مبارک ته چې دوی ته ووایه چې ولې د قیامت تکذیب کوئ دا کائنات چې روان دی او د دې کائنات کې دا څومره مخلوقات پیدا کړي د دې مالک څوک دی د دې مالک الله دی تاسو باندې عذاب نه راولي یا کتاب او استدراج درکړي مهلت درکړي نو دا الله په خپل ځان باندې رحمت لازم کړی دی لازم کړی دی الله په خپل ځان باندې حضور رحم نو په الله باندې څوک لازم کړی شي فعال لما يريد وانظر رحم په ځان باندې رحمت دا غالب کړی دی په ځان باندې بیا وته چې یو ورځ د قیامت را روانه چې په هیڅ شک نشته راځي او بیا الله رب العالمین وتخفل قدرته وخفل نعمته بیان نو دې آیاتونو کې الله رب العالمین دې خبره قل د دواړو جهانو سردار دوی ته ووایي چې سیرو ګرځئ فی الارض په ځمکه کې ثم انظروا یا سوچ کې وګورئ یعنې تدبر په سوچ دا فکر په سوچ باندې وګورئ ثم انظروا بیا وګورئ سوچ کې تدبر کې فکر کې کیف کان څرنګه شو عاقبت المکذبین اخري انجام د دروغجنو وګورئ د عادیانو د سمودیانو د لوطیانو دا ټول یو وګورئ چې الله رب العالمین ابي سره څه چلو قل اے د دوالو جانو سردار دوی دوی چې لمن ما فی السماوات لمن چا د پاره دی او د چا د پاره دی لمن ما آغا سیدنا چې مملوک دی الله فی السماوات پسمانونو کې والارض او پسمکه کې یا خبره د دوی چې شي نو ته وایي چې دا ارض دی او د دې ټول کائنات د تدبر
دا مالک تو دا چا دی لله دا دا الله دی تو آیا او یا نور زینو کې الله رب العالمین د دوه جهان سردار ته وی چې تو وای چې ولا انسان لهم من خلق السماوات والارض وسبو لا يقولن الله دې چا پیدا کړی دا ځمکه او دا اسمان او دا کائنات دې دوی چې الله او یا کچھ بھی نو تو چې الله رب العالمین دا پیدا کړی نو چې تاسو نه مله او تاسو بغاوت کوي نو دا عذاب باندې ولې راوړي نو دا الله رب العالمین یو عادت شریفه ده او دا الله رحم ډیر زیات دی چې एकदम یو قوم نه راځي تبا کوي وتصبر کوي او دا الله د رحم سره راځي کتبا لازم کړی دی علی نفسه فخبل زمانه الرحمت رحمت او زو رحم الله مزان باندې رحمت دا لازم کړی دی دا الله رحمت حقیقت دا ډیر زیات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف کې حدیث مسلم شریف کې مشته چې کله الله رب العالمین مخلوق پیدا کړ نو په ټول کې اول آدم پیدا کړ هغه لیکلو ما کان او ما یکون او بیا الله رب العالمین چې نو بلی کلو کول خپل عرش باندې دا رسول کل ان رحمتي سبقت غضبي زما رحمت دا په غضب باندې سبق یو ځای کې ډیر زین د غضب کی او ډیر دغه چې الله غ رحمت په غضب باندې هغه سبقت وي او یادا چې دا رحمت خاص ده په دنیا کې په عام دي او په آخرت کې به خاص وي لکه څنګه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث دی چې الله رب العالمین دا رحمت پیدا کړ وایي په بشارت نو دا سل حصے کا چې سل حصے یو حصہ الله رب العالمین دنیا ته راوړي دا تاسو چې ویلې او رسول الله مبارک وي چې دا استقبل بچی سره کم د رحم معاملې کوي او چرګ د خپل بچی سره کم د رحم معاملې کوي او دا موږ او تاسو چې ویلو چې دا د سړي په زړه کې رحم راشي او د رحمت دا غوینو دا یو حصہ الله دنیا ته راوړي یو کم سړي اغا الله رب العالمین د خپل ذات سره او اغا الله رب العالمین خپل مؤمنانو باندې غاړه د قیامت الله دې غراحت کوي لا يجمعنكم خام خبر جمعی تاسو الى يوم القيامت فرض قیامت باندې دا اله علماوی په معنا د فی یوم القیامت فرض قیامت کی کوم فرض قیامت لا ریب فی چې سړی شک نشتا الله باندې جمعی دنیا کې بچ او د دنیا دې دغه کې روانه الله د عذاب نه بچ دا خدای د رحم نه راځي او د قیامت یو ورځ شته هغه راځي کوي چې څوک ایمانو الذين كسان خسروا چې تاوان دې جوړ کړی دي ان کوم ځانونه فهم لا يؤمنون ابي ایمان نه وروړي وله او د آخرت لپاره ما هغه مبلوغ دي سکن فی اللیل والنهار چې اسی کی پشی او پرد کې اسی کی پشی او پرد کې دا تشکیل د دنیا مخلوقات دی او یا د سکن په مطلب دا آرام وای نو باز داسي چې هغه د شپې هغوی ته آرام ملاوي او د ورځې دلته والنهار فعل مقدر دی و تحرکنا فی النهار څه د شپې په آرام دي او څه د ورځې لګیا دي هغه خپل حرکت او خپل کوي نو الله هغه ذات دی چې هغه د پاره د شپې او د ورځې مخلوقات یعنی الله رب العالمین د ټول مخلوقات رب دی او چې څه په کائنات کې الله به خبردار دی ولی وهو او ذکر السمیع بدون کې العلیم او بدون کې عالم دی السمیع اوریدون کے دی العلیم او دا ہر چا با اعمال باندې عالم دی پتو ته لګي چې سکیږي الله رب العالمین چې تپټم لګي الله تعالی پتو او چې څه ته د تیار کې کینو علی الله رب العالمین خبردار دی صاحب کارو په پټو باندې الله رب العالمین خبردار دی نو دا باقي خلق چې شبکه دا الله رب العالمین توحید بیانو دا وی بسوي وي زمون دین تراشه
لکه بل ځای کې دا مضمون دی بعض پیغمبران چې خپل قوم ته لګیاو چې الله توحید ته راشي هغوی بسې وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا من ترى اشياءهم اباس جرا وتنوبا یا زمون دې دین اتباع کوي نو دا څه نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام ته الله وی وای چې قل اذا ضاو جانو سرار دې وای چې غیر الله بغیر الله تعالی نه اتخذ وسنزا وليا بلسوس الله له علاوه زمون څوک کوم الله فاطر السماوات چې پیدا کوونکی دی د اسمانونو والارض او د ځمکې په دې کائنات چې پیدا کړی او فاطر زموږ علماء هغه څه چې داږي مخکې مثال نوي او جوړي یعنی یو شی داسې چې مخکې راغی مثال نوي او جوړ شي لکه چې یو څه نوي جوړ شي دا ایجاد کوونکی دی ایجاد یې کړی موجود دی یذکرون بی الله شي جوړ شو نو الله رب العالمین هغه ذات چې د اسمانونو د ځمکو تصور نو د انسان تبارکی او الله رب العالمین بغیر معادل چې څو تبارکی روبي پیدا کړي نو هغه ذات چې تمام کائنات پیدا کړي دا غلې نه وسه بل چا عبادت کوم او بل څوک په دې دي او بل صفت یې ورا او هو یطعم دقرب روزي راکې مونتا ولا يطعم او نور کلی شي غتر زقا الله رب العالمین بیا د ټول د کائنات مخلوق ته رزق ورکوي او دا سره رزق ورکوي چې د هر چا چې څومره ضرورت دی هغه رزق ورکوي او د میږي او د ما چې څومره د خوراک ضرورت دی الله هغه ته ورکوي او په دې راغټ دغه ما تاسو ویل چې په تفصیلي روایت کې دا راځي چې سليمان عليه السلام یو ځل د میږي د تاسو وستا د ټول کال خوراک څومره ناغوتی زمان دا طول کال خوراک دا غنم یو دانا نو سلیمان علیہ السلام اگر او پیوزے کی بند کو ہوتے دا غنم یو دانا کی کال پس یہ غمیگی روک کو ناغن غنم نیمہ دانا خوڑے ہو سلیمان علیہ السلام ہوتی تا کو یو دانا یادونا ویاو آگا یو دانا غرق چیزن اللہ رب العالمین دا دست قدرت پیدا دے زمان یو دی امیدانی مجھے ولی ایماوی اسیزا چی سلیمان علیہ السلام پخپل لغی کرا وصل اسیزا چی داغل ایر شمرو نالی ومی یو کال لو قلونی ورکن کال یو دانا کون کال اغلب اللہ رضا ورکی او دا سی مخلوقات ارشا چی داگوی دا خوراک باوس دیو تا دول پدوی آلی با او دیو دیو تا ویلی مچی داغو وزن 110 کو داغو وزن دی او داغه د یو وخورا تاسو په ګوګل باندې ورکړئ دا کومه پته وي داغه د یو وخورا 90 ټن خوراک دی 90 ټن یو نور نه یو خوراک دی 90 ټن په یو ټن کې څومره کړل باندې آتیش باندې یو ټن کې آتیش باندې 90 ټن والإنسان كتاب قول سو ذرك يروح قال الله رب العالمين قال هو يطعمه روزي وركي أرجانا دخل وصف دا غصر ضرورت دا حسب ضرورت ولا يطعمه الله إتشاة ضرورت نشتا دا شرع إتشاة ضرورت نشتا دقرب زبريدو والوطوع إني أمرت حكم بشيء ما تشأن أكون ذشم أولا بمن أسلم لا شرع تابعداري ولا تكونن أو تمكي غير موجان سرارا من المشركين مشركان نبي عليه السلام تعاورنا في أسوي أورنا من تكي ولدا شيء لكي قل أين الله جل سرا وتجيني أخاف زياريكم إن عصيته وكلمات فرماني فدا ربي دخل ربه عذاب عذاب كم عذاب يوم عظيم چراغ وزنی راغدوی وزد عذاب نظریریکم رسول اللہ مبارک علیہ دعا نچه نقوار جان سردار متعلق دادا گئے زمون وصار نبی علیہ السلام دا خبر ندا دا صرف دا تنکیر دا پارا نزورن دا پارا دا منتا اللہ رب العالمین دادا گئے چکر خدا اللہ نا فرمالیوشا یا اللہ رب العالمین پدی کے دا چاو خاطر ہم لگے لیکن ایسے مضمون رسول اللہ مطالب چاہتا صرف نظر کامل امور اور رون ملتا
ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن من عملك ولتكونن من الخاسرين. بتا نبی علیہ السلام ته صرف هغه مخاطبات په خطاب نور اورنه من ترا چې ورګه تاسو چې الله د چا خاطر نه کوي دا فرمایي ګور راځي الله دې موږ ساتي ما يصرف عنه سوچ والي شو عنه دار عذاب يوم اذن تذكر ازواني فقد رحمه دا قد الله برحم شو سوچ عذاب نه بچو ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وذلك الفوز المبين دالویه کامیابی ده کم سوی چې عذاب راوړل شو په دغه ورځ باندې او الله پر حق کړی نو ذلك الفوز المبين دالویه کامیابی ده اللهم اجعلنا صدق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة